پخوا به چې خلک بیلې ونیول نو مړ به شو، اوس چې د بیلې بل راشي وینیسي. اوس ما پسې 10,000 روپۍ راغلی دی او ټول 15,000 روپۍ زه میاشتې نه ګټم. داسې ښه غوندې کې کمترې واله چې هغه کله خرڅې د بیلې بل به پکې ورکړي. ور ویږي پکې خالي غچت پکې لګېدلي، کله بجلی کله نه ځوانه 35,000 روپۍ زموږ د بجلی بل راغلی. ټول بل 2,000 راځي نو ټیکټو په حساب کې 6,000 ته بل ورسي. 9,000 بل په یو پکې باندې دغه بل راغلی. د کور بل 35,000 روپۍ راغلی دی. از جمع کوي نه شمه څه به کومه. بس زموږ د ګریوان علاج وباسي، موږ دوی نه څه نه غواړو، موږ د په آرام پرېږدي، ژوند ترې پرېږدي. والله دې حد لی راوستي یو که نه چې په خپله ځان ته مرۍ کې پړی واچو، ځان په خپله پانسي کړو، واړه واړه بچي م دي، کارونه نشته، مزدوریانې نشته جناب، دا څه حل دی؟ پخوا به چې خلک بیلې ونیول نو مړ به شو، اوس چې د بیلې بل راشي وینیسي. د هغه بیلې نه به بچې، خو چې بل دې راټینګ کړي والله که ته ځان خلاص کړې. ستا څه خیال دی کاکا جي؟ دا خبره خو صحیح ده ځکه چې مدن شته دی نه او بلونه چې کوم دي ښه درانه راغلي دي. اوس ما پسې 10,000 روپۍ راغلی دی او ټول 15,000 روپۍ زه میاشتې نه ګټم. نو بیا ورسره کیسه کاکا جي؟ نو زموږ دا وایو که نه چې دا به کم نه داخله وو او تاریخ هم را نږدې دی. میاشتني تېرو بل ته سلام کړي، ستاسو زکې ورته تیارې شي دا بل به وباسي که نه؟ سرجي والا ما پرون په جګړې پیسې راخستې، نغه 100 روپۍ مې کړې وې، 0 روپۍ مو ګیس والا څواله 35,000 روپۍ بل راغلی دی. څونه؟ 35,000. ته پکې آیسکریمو کارخانه چلېږي؟ هېڅ هم نه ولاس پرون مې دا ګاډی چې لړه کم کباټ ته ولاس نو ما تنګ شوی یم. 35,000 روپۍ 35,000 روپۍ بل راغلی سر. دې سره به کیسه نو څه به وکړو ولاس سوال خو نه شو، بده خبر دی. حکومت ته سویل غواړي؟ نو حکومت بس دا لات سرجي ولاس ولات دومره خراب دی ولاس خلک بس خرمه سمخه سوال بکینو. بل تا ته سوي ما خو الله جی چې دا 2 میاشتې مې نه دی داخل کړی ګیس بل او دا 3 را روانه ده. څنګه به اچانک تشریف وروړه لږ راشه که نه؟ دا د ځان پورې وخندل که ده پورې؟ دا مړه چا پسې نه خندلي مړه. بل ته سوي والله بل خو مونږ نه خبرې وو، مونږ یې نه جمع کوو پوه شي. د بلاس وې مشران په دې لپاره هغه جمع کوي. صحت نه پته لګي چې دی نه جمع کوي. بس داسې مشران دي خدای مونږ ټول راکړي نو صحیح ده که نه؟ الله دې لاره سې مې ګپ ولګولو ښه. دا 2-3 کسان جوړ تا پسې خصوصي درلل. بس څه کوې اوس سرجي به ځوانه پوه شو په حساب باندې والله دومره په خپل دغه باندې ته ډېر زیات لړ چاو دی که نه څه چلو چې دا ټول د پسې لاړلو ډېر راوست. سرجي به زموږ ځوانه تقریبا څه کم ناکم بس خالي غچت پکې لګېدلي، کله بجلی کله نه ځوانه 35,000 روپۍ زموږ د بجلی بل راغلی. نو 35,000 په کم حساب کې راغلی یار ته ماته دا ووایه. دلته چې وابلې دفتر ته راشو ځوانه پوه شو هغه وایي دا یونټې تا خرڅ کړي پوه شو په حساب باندې 35,000 دغه لوبه ځوانه پوه شو. چینی په میاشت کې به مړه بس د شمارلو نه موتر شي حکومت څونه دا بجلي ګرانې د IMF قرضې خانانو له ورکړې زور به د ولس نه وځي. نو بیا حکومت له هم دا پکار چې ستا په ولس کې هغه توان شته، هغه شان برابر روزګار شته، هغه شان برابر حالات شته چې ستا درون بل ورکړي. دا ټول څیزونه دي چې موږ د ولس له خولې تاسو ته ږدو او چې کوم پوهې خلک دي هغه الرېډي زموږ نه زیات پوهې دي، خو صاحب څوک ځان پوهول نه غواړي نو بیا به ورسره څه کوې؟ نو حکومت ته که څه ته څه ویل غواړي؟ زموږ دغه خواست دی ځوانه پوه شو په حساب بلونه ځوانه څه کوي چې نور هم ځوانه مطلب حالات خراب دي د ملک نه ځوانه پوه شو په حساب کار روزګار نشته ځوانه به دغه بلونه دي. चांद मेडिकल सेंटर दरगई, जहां पर जदीद लेबॉर्ट्री, अल्ट्रासाउंड, मेडिकल और गायनी की सहूलत मौजूद है। इसके अलावा डेंटल लेडी डॉक्टर और फीमेल फिजियोथेरेपिस्ट हर वक्त मौजूद। राब्ता नंबर 0347973247. ستا چې کاوی به موږ خلص کی که د خفګانه دام خلکو پرېښودی؟ نه اسکی ګانې یار اوس ګرانې ده بس 50 روپۍ قهوه ده اوس یې نه اسکي. او دونه اچانک ته دا منې ځان سره ټول ورځ جیب کې هم ګرځول شي پته هم نه لګي. که ته تپوس ته چې دا پسو دي دونه دنې پیسې دي ټیک ده که نه لکه؟ خو 220 روپۍ کیلو بیې دي حساب کوه نو دې کې پیو ته ور واچوي حساب ته ور واچه نو خپله خرچه یې له برابر مطلب ستا منونې چانک هم وجل کوي. او دا خبره نه ده دا رامخکې شه که ته رامخکې شه. دا څومره هم چې ځوانان ولاړ دي دا ټول 4 بجې راوځي او ټول ورځ ګاډي وچلوي کله ټریفک له وګټي
کله ولس له وګټي او وروره ټول دا دي 500 دیاړي اخلي یا نه اخلي ټول ورځ دغه کې دی کې بله بجلی د بل څنګه داخلي کورس خرچه به څنګه کوي د دې دا حساب دی کم سے کم حکومت خو دومره کولی شي چې ګزاره خو کولی شي که نه غریبانانو سره کو نه غریبانانو سره دی زور دی تاسو نه بل راځي یاره زما خو جي 25,000 روپۍ راغلي دا د یو میاشت کنه لا یو میاشت دی جی دا پر کال یو نیمه یا نه نه د یو میاشت دی صاحب تاسو به د غني کوري نه جی مونږ دوه رونه یو مال الله رونه ډېر یو خو پکې کور کې دوه یو مطلب د بل کمول جوړتلې وي نه نه نیم درې سر نه مړه دی غاخ نه پته لګي چې ته اکسچینج سره د خلو والدا نیم درې سر دا خبره مې چې دې یو سره به د خلو دا والدا خبره مې دې د بار درته وکړي چې دا گاډي وګوره څومره گاډي دي دې مشر خبره وکړي لکه دې چې کم دی 500 نه زیاته دیاړي یو هم نالي او په 4 بجې راځي د حساب دی سر ما ته پته باچا مونږ ټول هم دغه یو حل سوک غږو کې سوک چپ پاتې شي قدرمنو دا په لاره تېرېدم ما دوی سره مونږ ګپ شپ ولګو دا سوزکي نه دی دا بالکل لکه تنور د پاسه چې سړی ناستي هغه نانبۍ تنور سره خوا کې ناستي روټۍ لګي دی تنور د پاسه ناستي نو بیا دوی چې دا کمې پیسې ګټي دا هم د اور پیسې د قدرمنو او بیا چې را پسې بل راشي نو خدای پاکه اوس کم تنور ته ودانګم بس یو الله ته کاتري صاحبه مشرانو خدا خلک نو امید دي زه الله در باندې اسانه کی یار نو امين ته منشي دلته او زه منشي مې تاسو ویل غواړئ کاکا زه خدا ویل غواړم چې یو خودي ټوک کبوتر چوک سره رسیدلی چې بس 300 چالانې ور کړې وي یو خدا ظلم دی یو خودي چې سارو درې نو مازیګری نمبر راشي ټول 2 نمبر کیږي نه اړه ورکه خوران کې 6 پکې زګرو بیا پکې ما هم د ټیکدار پیسې وسره نه وي د مالک نو بس اکثر هم دا بره حال دی ټولو نو د حکومت کې هم اف کېدل نشته او نه کولی شي ولې یا خو په خپل هم داسې دی چې خیر غواړي او موږ به دې له څه دغه ورکړو نو موږ دا وایو چې دې ته چې دې ګزاره کوي دې غریبو خلکو سره دی ټول عمر هم دی وګړي او ماښام راشي دا ورته ملک اډه راکړه وایي موږ سره خو روپۍ هم نشته پرچې ورپسې راوباسي یو چې 300 چالان دی په لاره باندې ولا ورکوي د بجلی بل دوی سو نه بجلی بل په کشتون هم نشته ما باندې دا 1 لک روپۍ د بجلی بل شارټ دی دا راجمل رورم دا اتو کالو وای دا بل نه پوره د کال بل ما باندې شارټ دی دا کله چې اصول میشه دی راغلی او میټر وړي نه میټر هم نه وړي بس میټر راګېدلی خو ابل واپس رااله ماته کې دا نه داخلي به جیل ته دی نو ما ورته څنګه داخل کوجی په 700 روپۍ کې په دا کور ساتو تاسو سره بل نه داخلو خپل کې په خوده د جیل بدل خشي پادا باورکا مکه وکنه ګور زمو منه صحت خراب دی الته کې ګور نری غوخوي دالونه وي او درزو غپینه کې نه لوډ شیډینګ نه نور څه تللی نشي اسم نشي کولی خو خبره اصل کې دا ده چې دی د ټیکس د پاسه ټیکس ولګولو یو بل کې 8 ټیکسونه دي پرون ما وکړه سر جي په یو بل کې 8 ټیکسونه دي دومره ټیکسونه دا ټول بل 2000 راځي نو ټیکس په حساب کې 6000 ته بل ورسي دومره ټیکس دی لکه ملمت هم صحیح صد نشي سره چې در مې کم یا کو در مې کم په دې صورت څه شته نه دا زما ورور دی پادر نوم دی پرونه پیسې راکړه ماته ما سره ګیس پیسې نشته کسان سه واپس مول ورکړه مې ونیسا د کور بل 15000 روپۍ را لیدل از جمع کوي نه شمه سبا کوم یو باندې بکرز را لما जन्नत रेजिडेंसी पेशावर की सबसे प्राइम लोकेशन पर HPK से 0 मिनट की मसाफत पर मैकडॉनल्ड से इंतहाई करीब नज़दीक KFC रुम्बे और जानगड़े तसरोजर मॉल हवादार अपार्टमेंट्स रिहायशी और कारोबारी अफराद के लिए अलहदा खारजी रास्ते जन्नत रेजिडेंसी जोड़ा पसो دا جوړه 1200 او څه کار روزګار کوي زه دیاړي کوم څه دیاړي کوي دا ګلکار سره یم ګلکار سره دا بیله بل سونه راځي 15000 14000 دا ولي بس بیلی ډېر خرچ کوي نه مړه درې پکې پی لګو با پروردګارانو چې دا کم تر نیمه پکې مخ کې روستو کې نو بل پکې نوزي نه مړه دې کې چرته وځي خوده والله وای چې دا کم ترې بګرانی او دا بستا ډېر کار کوي تاسو نه نه د کار خو نه کوي مړه بس هم دسه کار کوي ما خو ته درولې ما کې دې چې دا کم ترې خرچ د بیل بل پیور کې نه مړه بیل نو دا چې خرچ کې به باندې تاسو کې چې دا پیسې شته وړي نه تاسو خو نه کوي مړه اصل بس ټیک ته زبس ورزنو دا سه کم ترې پیدا کړي چې سړی خرچ کې د بیل دا بل پکې ورټول شي مړه دې کې چاته ور کوي نه کم ترې نه ملوي ولې نه ملوي هغه ساته
کمتر ساته نو چا بچی روړي اخر سو بل به په ورکی په خو دې په لار نه ولا په دې خو نه کېږي خو بس ډېره مې دا خو زما تجویز و څنګه چل رو خیر دې ټیک دا بجلی بل داسې چلې ته ماري چې داسې خو غونډه کې کمترې واله چې هغه کله خرڅې د بجلی بل په کې ورکی وار به کې پکې ولې نه کېږي سه ډېر تنگ رالو جون ډېر تنگ رالو پاکستان کې بس سری دا سری بلونه یو دغه یو جاخې دی کمیټه یو سی ډي او پرچار سم تنګي راځي یو سړی په آرام نه پریدي په خو به وي د بجلی بل ونیولو مړ شو ها جی بالکل او نن سبا چې بل راګیر کې نغې نه سړی بچ ولګي ونیول عوام لګي نیولي صاحب ولګي نیولي خلک کوي څه دی بجلی دی بل سره تاسو خو بری بازار کې ناسې مرګري یاران دوستان ګاک څه وي بس تنگ دي صاحب په ژوند ډېر خلک تنگ دي خو څوک مجبور دي راغلي دا شل 2000 کوي ورکي وسره بل ورکي په ژوند خلک ډېر تنگ شو د دې سیاسي خلکو د دنیا نه موږ ډېر په ژوند تنگ رالو صاحب بس دا اخري بس مرتبه انتظار کو نور خو سنشته یا به خودکشي لار اختیاري یا به یو بل ختمو دا خو د نومیدۍ حد دی اوس پکې بس هغه دغه خبره لګېدلې صاحب نور خو سنشته اور حکومت ته سویل غواړي چې په میاش کې ته شپږ اته زله دا بجلی ګرانې نو دا به دا توان خلک لري که نه لري بس موږ د ګریوان علاج وباسي موږ دوی نه څه نه غواړو موږ د په ارام پرېږدي ژوند ترې پرېږدي دوی موږ له څه راکړي دوی موږ له څه راکړي هېڅ هم نشي راکولی صاحب تاسو خبره کوم السلام علیکم نه نه مهرباني دا خبره نشته صاحب مرګري دغه نه ټاپورو بس بیا مخ کې زو الله مولا راځه په جناب غریب مزدورکار خلک یو بیوسه او ری سب جان لاله والله دې حد له راوستي کنه چې په خپل ځان ته مړی کې پړې واچو ځان په خپل پانسی کو واړه بچیم دي کارونه نشته مزدوریان نشته جناب دا څه حل دی وړو ته وګوري په 3000 روپے توړه دا وړو ته وګوري جناب غوډي چرته لاړل خچینی وګوري په 300 روپے دړې به اوس جناب 900 روپے دړې دا زما غونته مزدورکار غریب سړی دا بچرته نه پیدا یا وسره کیسه نو بس سبق جناب خدای شته کله یو ته وګورو کله بل ته وګورو کله نهار تیر کو خدای شته بیګام ځوانه ته غروا سره وړو روټه خړلې نو سبق کیږي دا مل سب جوړي الله در باندې آسان کیږي اور یہ سب جان لالا الله در باندې آسان کی یار الله دې عزت اب موبایل نمبر دې ورکه کچا سره به امداد کوی 18 052 61 16 बेपनाह सफेदी चमके असौदिया डबल एक्शन पावर मैजिक में कपड़े धुलके कपड़ों में लाए ऐसा निखार कपड़ा लगे नया हर बार असौदिया डबल एक्शन कैमल ब्रांड पावर मैजिक वॉशिंग पाउडर मैन्युफैक्चर्ड बाय अल हुसैन सोप एंड केमिकल इंडस्ट्री मंजूर हुसैन मैनेजिंग डायरेक्टर 0344 9200 520 د بجلی بل سونه ورکه اجي صاحب څنګه بجلی بل خو کافی زیاته ستا تنخواه به څونه یا دغه 50 پورې ده بجلی بل چې راشي دا نور ګیس بل چې راشي تا ته پکې څه پاتې شي یاره بس ګزاره پې کېږي جي د بجلی بل څونه راځي کم زیات یاره به دا مشر جمع کوي نو بیا ځکه شکر وباسه بالکل جی باچا خان تر چوک تلاړ شي او رکوټ چیلو کې ملال کې چې د غم خدای اخلاص کړي بالکل جی ستا ګرنیټ کې به دون زور نی چې سونه د بجلی په درس کې زو بالکل الله در باندې آسان امين او الله حفاظت وکړه یار مهرباني الګه اوه تخت مکنه بجلی بل دا څنګه دا کار مکو تخت دو کار مکو کنه موږ د پسې رالو سو بجلی بل بس ته پوزې لراغلې دي ستاسو مونږ هم راغلیو جی یو خبره یو خو د کور خرچ شي بل خو بجلی به ګیز بل یو حساب دی جی هغه خبره تنخواه کې حسنه واپس قرضونه اخلو مطلب خلکو سره ستاسو علاج نشته تاسو سره د بجلی علاج موږ سره بجلی علاج نشته جی دا ولس یو خوړه بجلی د وطن دا هر میاش کې ګرانیږي ته دی ولس ته ګوره دي کې دا توام شته خپل ځان ته وګوره څوک سویلی نشي جی من خبره دار اول موږ څه نشو بیا څوک نورم څوک نشو الله دې آسان امين الله حفاظت وکړي ډیر مهرباني زه تاسو ورشه څنګه چلې خیر دی ټیک ټاک طبيعت سړي څنګه چلې جی صاحب حالات خري څنګه چلې د بجلی بل په خوا به خلکو ویره بجلی ونی مړ شو جی اوس چې بلی رونی سي بلی رونی سي چې بس هغه دغه مرګ دغه نه به اختیار کړی دی ولا او جی موږ د رکشې ډرایورانیو او مطلب پکور کې فرج نشته پکور کې فرج نشته صرف جوړه والي لټونه بل او ور د بازار وروړو او ما پسې جی 7000 روپے بیل لاغلی دی
نو ما د بل نه قرض واغشته او هغه بیل ما جمع کړي په خپل کورونو کې په کرایه باندې اوس کور هم 2 مرلې دی پکې زندګي هم داسې په تخته د تیرو او د بجلو د لاسه چې زمونږ الله ډېر زیات خراب دی تا سره خالق ګرنیټ لاس کې دی په خیال کولو کا په خیال کا چلو را چلو راشه کنه راشه دا کار دې ګورې خنه دې کنه ګوره پټېږي داسې حالات چې نن سبا په دې حکومت کې نگران حکومت کې دا کې ډېرې شوي دي خلک غریبانان د خوبونو نه پریشان دي د بجلي شته غله ډېر شوي دي کورونه وایي څوکیداري وکړو که ځان له رزق وګټو څه وکړو په دې ژوند کې خپل کورونو کې تنګ شوي وو حکومت ته څه ویل غواړي حکومت ته دا ویل غواړو چې تاسو موږ لپاره حفاظت وکړئ ارزاني راولئ عوامو لپاره څه سهولت پیدا کړئ عوام ډېر پریشان دي بس او کو داسې چلو کوم چې دا ګرنیټ د لري خپل کې خلاص کړه نو دا ګرنیټ دا بدی ګرنیټ موږ نه خلاصيږو دا ګرنیټ به موږ د امریکا چې کله موږ لپاره دا امریکایي دا راوستلی دا ګرنیټ پیشي دا ګرنیټ به داخلوي نو اله به موږ خلاصيږي پرشکه چلولو کې خسرجي دغه بل سونه بل دا خو 9000 بل په یو پکی باندې دغه بل راغلی په یو پکی باندې یو لیټ باندې نو دې سره څه کېده پرشته دې نه پیدا غشته نو څوک مجبورون به داخلونو ستاسو نه بل راځي دا 15-16,000 روپے راځي مدل تفیلري واه زاله در باندې امين او بس الله دې رحم وکي بس کنه جمع کې سرجنو کرے کورونه بس مخه زرا تر صدر پسري وي زوزانو او جی الله دې آسان ډېر مهرباني او اخره کې دوا کې خو لکه صدقې نروزي رزلټ نروزي دا څنګه چلو کوي دوا زموږ ولې بس زموږ بابا دغه داسینو اعمال به زموږ داسینو دا به وایي دونه خراب او بس دغه به وایي شهره بس الله ډېر غفور رحیم غفور رحیم دی خو لکه تاسو هر یو پروګرام تاسو ګورم آی کې تاسو اخره کې چې یاره بس دوا بدل خو هغه دوا پته نه چې کله قبليږي تاسو قبول دو پتا مو باندې موږ هم زه چې الله پاک تاسو دوا د په حق کې قبول جمع کیږي الله ته خو بس الله بس په خپل کار تمبل لازم ستاسو دعا هم پکې شامل کو چې تاسو امين بس الله قبول کړي ان شاء الله کو دواګانې خو بس ان شاء الله دغه وکړو ډیره مهرباني ډیره شکریا ډیره مهرباني